ملګرو تاسو په سٹارټ کې لیریکس ویډیو وکړه که تاسو په کاین ماستر اپلیکیشن کې داسې لیریکس ویډیو جوړوئ دوستان طریقه ته خیم چې داسې لیریکس ویډیو به تاسو څنګه جوړوئ ملګرو تاسو په کار کې په خپل موبایل کې کاین ماستر اپلیکیشن اوپن کړئ چې اوپن هم کو تاسو سره بدلارنګي انټرفیس راوړي بیا دلته کې د میډیا اپشن دی په دې باندې کلیک والئ تاسو سره تاسو ګیلری راوړي د دې ځګنه به تاسو هغه پیک راوړي په کم پیک باندې تاسو لیریکس ویډیو جوړول غواړئ خدلته په دې فولډر کې موږ سره یو پیک دی هغه موږ رالو په دې باندې کلیک واغستو ملګرو دلته دا پیک زر عالم په دې باندې موږ کلیک واغستو د دې لاندې موږ سره ټایم لاین ته رالو ټیک شو ها بیا به دې کارو کوي په دې اپشن کې داسې لاندې راشي او دلته کې دا اپشن دی ویګنیټ دا تاسو آن کړئ دا چې کله تاسو آن کو تاسو په پیک کې وجې کوم دین سیډون ته داسې لګ تیار غونډه کې راشي ټیک شو اغه نه پسې به کارو کوي یو پیر وجې کوم دین د سکرین دلته کې کلیک کړئ بیا دلته کې دا اپشن دی لیر په دې باندې کلیک والئ دلته کې په دې میډیا باندې کلیک والئ تاسو سره بیا دوباره تاسو ګیلری راوړی یو دلته کې یو پینجی زر عالمه دا غي پینجی لینک په تاسو ډیسکرپشن کې ورکم تاسو ځان سره د هغه ځګینه را ډاونلوډ کړئ ملګرو په دې ویډیو کې چې څومره مټیریل یوز کیږي د لینک تاسو ډیسکرپشن کې ورکوم تاسو ځان سره د هغه ځګینه ډاونلوډ کړئ خدای ته موږ سره دا پینجی د موږ غراړو په ډاونلوډ فولډر کې د موږ سره د دې کې ولاندې راشو دا رنګي دلته کې دا پینجی زر عالم په دې ما کلیک واغستو ټیک شو دا پینجی چې کوم دلته کې موږ سره سکرین ته رااله سکرین کې موږ سره 8 شو ټیک شو ا دې سایز تاسو به دې څنګه تاسو غټولې کچولې شي سونه تاسو غټوي سونه تاسو کچوي به تاسو په کم ځای کې پټ کوي الته کې تاسو پټ کوي موږ چې کوم په دې ځای کې پټ کوو ټیک شو دا رنګي موږ پټ کړه ها اغه بس به کارو کې ملګرو تاسو د پینجی دا کلر تاسو چینج کول غواړئ نه مې تاسو چینج کول شي د لاندې بارا شي دلته کې دا یو اپشن دی ایڈجسټمنٹ په دې باندې کلیک والئ او په دې اپشن کې مکمل لاندې راشي لاندې براشي دلته دا اپشن دی ایچ یو ای چې لیکل دا پټه چې کومه دا تاسو دا لیفت رائټ سایډ ته وړئ تاسو د پینجی دا کلر به کوم دین چینج کیږي چې کم کلر وګبیا تاسو خوښ شو نو واقعي ګن به تاسو پرې دی ټیک شو پر اسکم ول کلر چې کوم دین دا ورکو ټیک شو دا کلر صحیح دی اغه نه بس چې کوم دین د سکرین یو پر کلیک کړئ ها بیا به دې کارو کوي ملګرو بس پتا سو هغه میوزیک راوالي په کم میوزیک باندې تاسو لیریکس لیکل غواړئ که تاسو سره په اډیو کې وي نو تاسو په دې اډیو باندې کلیک والئ او که تاسو سره په ویډیو کې تاسو په لیر باندې کلیک والئ دلته چې کوم بیا په میډیا باندې کلیک والئ تاسو سره تاسو ګیلری راوړئ د ځین به تاسو هغه میوزیک راوالي په کوم تاسو لیریکس لیکل غواړئ خدلته چې کوم د مو سره یو میوزیک ته غزر عالم په دې فولډر کې دی مو سره ټیک شو ما کلیک واغستو دا دلته کې موږ سره اوپن شو لا فولډر کولا او شو ټیک شو دلته کې چې کوم د میوزیک زر عالم په دې ما کلیک واغستو دا ویډیو چې کوم د موږ سره دلته کې په لیر کې رااله خاص به کارو کې په دې اپشن کې د سلان دی راشي دین چې کوم د موږ صرف اډیو رالو دا ویډیو چې کوم د موږ واپس ډیلیټ کوو په دې خپل لیریکس موږ لیکو دا ایکستریکټ اډیو ودا سو کلیک کړئ تاسو د ویډیو نه چې کوم د اډیو بیل شي او ویډیو به بیل شي دا ویډیو چې کوم د تاسو واپس ډیلیټ کړئ دلته کې دا اپشن دی دا ډیلیټ اپشن دی ملګرو دین په کلیک والئ تاسو دا ویډیو به ډیلیټ شي دا سره چې کوم د صرف تاسو اډیو پاتې شي خا اغه نو به کارو کوي ملګرو دلته چې کوم پینجی مونږ راغستی دا او دا کم پیک مونږ راغستی دی د دې د ډیوریشن تاسو بالکل د خپل میوزیک سره برابر کړئ دلته پیک باندې اول کلیک والئ د دې ځګینه چې کوم تاسو د ډیوریشن بالکل د خپل میوزیک سره دا رنګ برابر کړئ تاسو به سکرول کوي دا رنګي تاسو چې څومره د میوزیک وي او نه تاسو برابر کوي دا رنګي ټیک شو برابر هم کو اغه نه بس چې کوم د بیل کې پینجی لاره شي پینجی باندې کلیک والئ هغه تاسو دې ځګین چې کوم نه سلیکټ کوونی سي او بالکل چې کوم د خپل میوزیک سره دا رنګي برابر کوي ټیک شو د دې ډیوریشن بالکل تاسو سیم ټو سیم برابر کړئ خدا اغه نه بس به کارو کې تاسو به خپل میوزیک پلی کړئ او تاسو په میوزیک کې چاول نه کم لیریکس وي هغه به تاسو لیکئ مونږ چې څنګه لیکو هغه رنګ به تاسو لیکئ تاسو خپل میوزیک پلی کړئ خملګر مونږ چې کوم دین د خپل لیریکس مونږ وارو مونږ خپل لیریکس لیکو تاسو خپل لیکئ دلته په دې لیر اپشن باندې کلیک والئ دلته چې کوم دین د ټیک لیکئ دا ټیک چې لیکل ټیکست دی مطلب د ټیکست په دې کلیک والئ خبي چې تاسو کوم لیریکس وي هغه تاسو لیکئ خملګر چې تاسو کله خپل لیریکس لیکو بدل کې دا اوکې اپشن دی په دې باندې کلیک والئ تاسو سره چې کوم تاسو د لیریکس دا رنګ راشي ټیک شو بیا بل څه کارو کې دلته دا اپشن دی فونټس په دې باندې کلیک والئ د دې څنګه تاسو خپل فونټس چینج کړئ مای فونټس دا فونټس چې کوم د ملګرو موږ ډاونلوډ کړی دي د دې لینک لاندې ډسکرپشن کې پروت دی دا ځان سره دا غوښنه ډاونلوډ کړئ دې چې کوم د موږ د یو فونټس ورکاو ساجي دواره فونټس ته موږ کلیک واغستو د ټیک نشان هم کلیک کو
دا وګورئ ملګرو زموږ دا فونټس چې کوم دی دا رنګ یې راړو. بیا کول تاسو سایز غټول کچول غواړئ داسې غټیږي کچیږي د لیریکس د سایز یې دا رنګ ټیک شو موږ سره پرس کدونه برابر دی. بیا د خپل پنجي د پاسه دا رنګ چې کوم تاسو پیټ کړئ دا رنګ صحیح شو. بیا که تاسو د خپل لیریکس د کلر چینج کول غواړئ نو دلته لاندې د اپشن دی کلر په کلر باندې کلیک والئ او دې ځګنه تاسو چې کوم دا کلر چینج کې هر یو کلر تاسو ورکوي پرس موږ ته ورکو موږ چې کوم زیړ کلر ورکو ټیک شو. ټیک نشان مې دلته کلیک کو دا ګوره زموږ د کلر چې کوم دی نو زیړ شو. بیا که تاسو آوټلاین کلر ورکول غواړئ د لاندې بارا شي ګوره دلته ملګرو دلته د اپشن دی آوټلاین په دې باندې کلیک والئ دلته چې کوم دا اپشن تاسو انیبل کړئ دا تاسو آن کړئ کنه دلته کلر به تاسو سرچ کوم دی آن شي نو بیا کلیک والئ پرس کا آوټلاین کلر ته موږ ورکو سور ته موږ ورکو ټیک شو. ټیک نشان دلته بیا کلیک کو دا وګورئ ملګرو زموږ د ټیکست د کلر چې کوم دی دا رنګ رالو چې کوم ځای تاسو پیټ کړئ دا رنګ پیټ کړئ ټیک شو. ها کلر دا رنګ رالو هغه نه بس چې کوم دی نسی کارو کوي د دې لیریکس د ډیوریشن چې کوم دی دا تاسو بالکل د خپل میوزیک سره برابر کړئ څنګه تاسو د میوزیک ته کنه حقونه ودام برابر کړئ دا رنګ یې اخر سره دا رنګ وي صحیح دا رنګ به بالکل برابر کړئ خپل میوزیک ته. بیا به د ویډیو دی اول سره راشي او تاسو یې کارو کوي د خپل ویډیو به تاسو چې کوم دی پلی کړئ چې پلیم کړه بیا چې تاسو د لیریکس په کوم ځای باندې ختميږي په هغه ځای تاسو د ویډیو سټاپ کوئ او دا لیریکس په تاسو په هغه ځای باندې کټ کوئ. زه چې څنګه کوم هغه رنګ به تاسو هم کټ کړئ. ګور زه خپل ویډیو پلی کوم ګورئ وتا دې ځای پورې ملګرو چې کوم دی زموږ د اولنې لیریکس پوره شو ټیک شو. دې ځای تاسو لیریکس باندې کلیک والئ دلته به د فرنچي اپشن کلیک کړئ دلته به سپلیټ کلیک کړئ دلته به تاسو د لیریکس چې کوم دی کټ شي ټیک شو. بیا به د خپل ویډیو پلی کړئ دې ځای پورې چې کوم دی زموږ دویم لیریکس برابر شو کلیک په پیوالئ دلته چې کوم دی فرنچي اپشن به ووایي او سپلیټ په کلیک کړئ. په دې رنګ باندې په دې طریقه چې ملګرو تاسو پر خپل ټوټل لیریکس په تاسو دغه رنګ کټ کړئ چې کلم کټ کو هغه په ځای تاسو نو طریقه خیمه زه پټاپټ کټ کوم دا ویډیو بیا ډیر زیاته وګدیږي زه پټاپټ کټ کوم دا غنه په ځای تاسو نو طریقه خیمه. ملګرو مونږ چې کوم دین د خپل لیریکس چې کوم دین موږ زی په ځای د میوزیک سره چې کوم دین کټ کو دا غینه بس تاسو به یې کارو کوي دا ولې لیریکس چې کوم دین څنګه الریډي لیکل شوی دی ټیک شو تاسو ولې لیریکس څنګه لیکل شوی دی. بیا چې تاسو دیم کوم لیریکس وي هغه تاسو به د لیریکس باندې کلیک دا رنګ والی دلته چې کوم دین دا ایډیټ ټیکست ایډیټ کلیک کوي دا ایډیټ دا به کلیک کوي او دا لیریکس تاسو بالکل ریموو کوي مکمل کټ به کوي دا رنګ او دلته تاسو چې کوم دیم لیریکس وي هغه به تاسو ولیکئ موږ خپل لیریکس لیکو تاسو به خپل ولیکئ. ملګرو چې دویم لیریکس هم ولیکو دا بیا اوکې بل بیا کلیک کړئ تاسو به دویم کړئ کې چې کوم لیریکس وګورئ دلته کې چینج ټیک شو. بیا به دا رنګ د دریم لیریکس ته راوړئ کلیک په پیوالئ دلته چې کوم ایډیټ په کلیک کړئ دا هم تاسو بالکل ریموو کړئ. بیا چې تاسو کوم دریم لیریکس وي هغه به تاسو ولیکئ په دغه طریقه باندې تاسو خپل ټوټل لیریکس دغه طریقه باندې تاسو کوم ایډیټ کړئ چینج به کوي زه پټاپټ چینج کوم دا غنه په ځای تاسو نور طریقه خیمه. ملګرو مونږ چې کوم د خپل لیریکس چې کوم د زی په ځای باندې کوم د ایډیټ کو چینج سم پکې کو تاسو د ویډیو پلی کوم ورځم د ویډیو چې کوم د پیل حال دار رنګ را لګوري وتا دا تاسو کو د کنزنګ په میوزیک سره چې کوم د لیریکس چې کوم د زی په ځای بالکل چې کوم د برابر شو چینج هم کو خر هغه بس به یې کارو کوي دلته به چې کوم د بیا په لیر باندې کلیک والي دلته بیا په ټیکس باندې بیا کلیک والي بیا چې تاسو چینل کم نیم دلته کې تاسو بیا غوړي کې تاسو چینل چې کم نیم به تاسو لیکم موږ خپل چینل نیم لیکو پرسکه ځلی کوم سلمان کریئټر ټیک شو دا موږ ولیکو دلته اوکې بیا کلیک کړئ چې وګم کلیک کو بل کې د پونټس باندې کلیک کوی یا پونټس وتم چینج کړئ دلته پرس کزه وته پونټس ورکما دلته سره پونټس دي ته پرس کدا پونټس ورکم ټیک شو دا پونټس وته ما ورکو ټیک نشان می کلیک کو دغه د پونټس چې کوم دین دا رنګ راوړل سایز به تاسو د سیل وړو کې کوي دا رنګ چې وړو کې کوي او به دلته کې لاندې تاسو دا رنګ پیټ کوي دا رنګ ټیک شو
دا رنګ چې کوم تاسو پیټ کړئ دا د حساب سره تاسو ول کلر چینج کوئ کلر هم چینج کول شي د دغه لیر باندې کلیک والی د دې چې کوم کلر چینج کیږي کوم کلر تاسو ورکوي د دې تاسو ورکولای شئ کوم چې کوم د وایټ کلر ته ورکوي صحیح دا وایټ صحیح دی موږ سره هغه نو بیسیک کارو کوي دی باندې کلیک والی د ډیوریشن بالکل تاسو خپل میوزیک سره دا رنګ برابر کړئ سوچ تاسو میوزیک ته خو دا رنګ برابر کړئ ټیک شو دا رنګ برابر کړئ هغه نو بیسیک کارو کوي چې کوم دی اوس دا کم لیریکس چې موږ لیکلې د کم زم پر میوزیک کې چې کم لیریکس دی کنه د دې ولنې سیته براشه دین به دا رنګ کلیک والی دلته چې کوم دی پر ان انیمیشن باندې کلیک والی خو دې کې بیا د سلان دی راشي دلته یو انیمیشن تاسو ته خېمه او تاسو دې اپلای کړئ دا دی وایپ لیفت لین به کلیک والی د تاسو د لیریکس چې کوم دی اپلای شي دا رنګ ټیک شو دا سپیډ به چې کوم تاسو د ځګن لک سلو کوي دا رنګ یو طرف ته تیزی بل طرف ته سلو کوي تاسو به دا رنګ سلو کوي موږ چې څنګه کوو کنه هغه رنګ به تاسو کوي دا رنګ به سلو کوي خاصلوم کو هغه نه بس چې کوم دی یو پر بیا د لیریکس بیا کلیک کوي دا رنګ ټیک شو دلته بیا پر اوټ انیمیشن باندې کلیک والی دلته بیا پر اوټ انیمیشن باندې کلیک والی به د داسې لاندې بیا راشي مکمل لاندې دې ته چې کوم دی تاسو د انیمیشن اپلای کوي ایگزیکټ سلایډ رائټ دا یو ته اپلای کوي دا رنګ تاسو سره شي د سپیډ هم لګ دا رنګ سلو کوي دا رنګ ټیک شو سلو کوي د یو سره دغه طریقه وکړئ دویم لو بیا راشي دویم باندې کلیک والی څه دویم کم کاړی شي ټیک شو د سره دغه طریقه وکړئ ګوره ان انیمیشن وایپ لیفت ته راشي دا دی وایپ لیفت ټیک شو دا رنګي سپیډ بول چې کوم دی سلو کوي دا ار یو دا بس سپیډ بول دا رنګي سلو کوي ټیک شو سپیډینګ سره دونه ټیک دی خا بیا چې کوم دی د سکرین به پر کلیک کوي سکرین هم کلیک کو بیا بدلته چې کوم دی په دې کلیک والی دلته به اوټ انیمیشن وسره لازمي ورکوي ملګرو ټیک شو خلک چې کوم دی ایگزیکټ سلایډ رائټ دی نه کلیک والی د سپیډ کم رو کوي تیز رو دغه به کوي برابر به خپل حساب سره دریم لیریکس ته بیا راشي کلیک په والی انیمیشن به کلیک کوي وایپ لیفت په کلیک کوي دا رنګي وره وایپ لیفت ټیک شو بیا چې کوم دی نو بیک راشي بیا دغه لیریکس کلیک کوي اوټ انیمیشن ته راشي لاندې بلاړ شي دغه ایگزیکټ سلایډ رائټ په کلیک کوي بیا دی بل په نمبر دغه یو لیریکس ته راځي تاسو سوره لیریکس ټوټل ته راځي د انیمیشن به تاسو اپلای کوئ صحیح ده په ان انیمیشن کې به چې کوم دی نو وایپ لیفت اپلای کوئ او سپیډ به دې ځګنه کموي صحیح ده او بیا په اوټ انیمیشن کې چې کوم دی په اوټ کې به تاسو د اخر سر ته راځي دا دی ایگزیکټ سلایډ رائټ دا به اپلای کوئ ټیک شو دا رنګي اوس ته ګورئ خمل ګورو تاسو سپیل حل دا ویډیو پلی کوم زموږ دا ویډیو ته چې کوم دی انیمیشن اپلای شو پیل حل ګور دا رنګي را لګورئ وته ها خا تاسو که کنه ملګرو څنګه دا ویډیو چې کوم نه پیل حال دونه رااله صحیح ده بیا بل سیکارو کوي د ویډیو دی ول سره ته راشه که تاسو بیا خپل نیم پرس کلیک غواړئ د لیریکس باندې کلیک والی په لیر باندې کلیک والی ته چې کوم په ټیکس باندې کلیک والی دلته پرس که خپل نوم لیکم په اردو کې به تاسو لیکم پرس کا ګوره د لیکم سلمان ټیک شو ما سلمان ولیکل د مې دا اوکې اپشن کلیک کو ټیک شو اوکې کلیک کول چې کوم سره سکرین کې ټیک ایډ شو پونټس بوتم چې کوم دین چینج کو پونټس باندې کلیک والی ته کې دلته به چې کوم دین چې کوم پونټس ډاونلوډ کړی دی هغه ته ورا شو دلته چې کوم دی موږ پونټس کم پونټس ډاونلوډ کړی هغه ته ورا شو مای پونټس ټیک شو دا پونټس به ته اپلای کو ساجد والا پونټس به ته اپلای کو د چې کوم دی ټیک نشان به ته کلیک کو ټیک شو دې چې کوم دی دا پونټس ورکړی شو په تا کلر وو چې کوم دی چینج کو کلر ته ورا شو دې د چې کوم دی کلر موږ ورکو زیړ کلر ټیک شو یا به ته کوم دی نو ودی بوته ورکو خا ټیک نشان به دې چې کوم دی نو کلیک کو ټیک نشان کلیک کو د کلر چې کوم دی دغه شو دی شو صحیح ده دا بل د بر دي چې کوم دی بیا پیټ کو کوم ځکه تاسو پیټ کول غواړئ خپل حساب سره برابر کوي که سایز ولغټوي که چوي سایز هم غټي که چې دې ځګنه ټیک شو برابر وي کوي خو بیا وته چې کوم دی اوټ لاین کلر کو تاسو ورکوي اوټ لاین بوتم ورکوي دا رنګ را بشي اوټ لاین ته برا شي دا به آن کوي دلته چې کوم دی تاسو ته ورکوي فرض کړه په اوټ لاین کلر ورکوم زیړ بوت څور کوم ټیک شو دا وګورئ زموږ د نیم چې کوم دی دا رنګ رالو ټیک شو خو بیا چې کوم دی د ډیوریشن چې کوم دی دا کلیک وتواله د ډیوریشن بالکل خپل میوزیک سره دا رنګ برابر کوي سوچ تاسو ته میوزیک ته خو برابر کوي دونه وشو هغه بس چې کوم دی کې په دې لیریکس باندې کلیک وله کوم نیم څنګه ولیکو دې ته چې کوم دی اوورال انیمیشن چې کوم دی په کلیک والی او دې ته چې کوم تاسو د دې کوم انیمیشن بیا ورکوي د خپل مرزي په تاسو اپلای کوي زه وته پرس کا دا ورکم ټیک شو دا ته موږ ورکو هغه پس چې کوم سکرین به یو پر کلیک کوي ها و صرف یو افیکټ پاتې شو ملګرو تقریبا څنګه ویډیو تیارېدو واله صرف یو افیکټ دی هغه تاسو اپ اوس چې کوم دی د خو اپلای کو د لیر باندې کلیک والی دلته پر میډیا باندې کلیک والی
دلته ملګرو موږ سره یو افیکټ ته بلیک سکرین کې موږ سره یو افیکټ ته غزر عالم پدې کې دی په فولډر کې موږ سره دی دلته زر عالم ټیک شو دلته مکمل لاندې وراشم دلته دا افیکټ ته موږ سره دې افیکټ لینک هم لاندې ملګرو ډسکرپشن کې پروت دی هغه ځین سره ډاونلوډ کولای شئ دې باندې ما کلیک واغستو ها دا دلته موږ سره چې کوم په لیر کې موږ سره رالو صحیح شو دې دغه د رنګ تاسو بالکل برابر کوي فل سکرین به کې سره غټ پې کوي تاسو سره فل سکرین شي سکرین به مکمل پټ شي دا رنګ ټیک شو خپټ شو به کې بس بیسیک کارو کې د اپشن کې داسې لاندې راشي دلته کې یو اپشن دی بلندینګ اپشن دی دا بلندینګ په بلندینګ باندې تاسو کلیک والي او دلته چې کوم تاسو سکرین کلیک کوي سکرین ټیک شو سکرین چې کلیک کو دا وګورئ تاسو په پیک کې چې کوم داسې د غراشي د رڼاګانې غونډه کې راشي ټیک شو بیا بیسیک کارو کوي کم افیکټ چې تاسو راواغستو دغه د اواز په مکمل تاسو سلو کوي د افیکټ په کلیک والي دلته بر سپیکر کلیک کړئ میکسر دې ځګینه چې کوم تاسو د اواز بالکل مکمل داسې سلو کوي راکم به کوي بس ملګرو زنګ دا ویډیو چې کوم دین تیار شو زه تاسو ته پلی کوم غوړې وته څنګه دا ویډیو دا رنګ را غوړې وته دا تاسو که د کنه ملګرو په دې طریقه باندې تاسو هم داسې ویډیو جوړولای شئ ملګرو که ویډیو خوښ شي ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ په خوا که سبسکرایب بیل په ایکن باندې کلیک وکړئ چې زموږ روانه ویډیو د ټولو مخکې تاسو ته در ورسي